ته شوې ده، دلته داخل جوړ دی، د ما داخل جوړ دی، دښمن تعریف دی، ځوانان ولاړ دي. مشکل چیرته دی؟ مشکل دلته دی چې په داخل دو خوا ته جنګ نه دی، جنګ او خوا ته دی. دا ډیره مهمه موضوع ده. جنګ په هغې خوا کې دی، هغه خوا کې موږ باید پرمختګ کې وکړو. دغه ته باید ته قرباني ورکړې. ازمونه یوه خبره بله ګوره، کله چې په افغانستان برید کېږي د افغانان ټول راځي په دې باندې خبرې کوي، خو برعکس پاکستان کې کله دغسې یو پېښه رامنځته کېږي، دوی په اړه هېڅ خبره نه کوي تر څو هلته ګډوډي رامنځته سي، دښمن ته یو هغه ضربه ورکړي که نه، یا ورته دوی روحیې ته ضربه ورکړي. دوی په هغه باندې چوپه خوله ناست دي. اوس بله ورځ په کراچۍ کې یو برید وسو په رینجرو باندې، هغه باندې دوی وایي چې دا دروغ دي. که څه هم خلک لایو په ټیک ټاک کې راغلي ورشه ښکارول، خو د موږ خلک چې په اوسني حکومت باندې انتقادونه لري، هغوی وایي پاکستان کې خیر او خیرات ته هېڅ مشکل نشته، او موږ یې وینو چې هلته د پاکستاني رسنۍ خپله دا خبره دې باوجود چې هغه سانسور دي، په دې اړه باید خبر ونه وایي. د هغوی په سوشل میډیا کې خلک دا خبرونه ورکوي چې روزانه هلته بریدونه کېږي او هلته حالات ډېر خراب دي، ډېر کړکېچن دي، خو د موږ خلک په دې باندې خبرې نه کوي. د خلک عقیدوي برخورد کوي، هغه عقدوي برخورد کوي. بابکه عقدوي برخورد دی او دی نه غواړي او د پاکستان د استخباراتو کړیو لږ لاسونه دي چې په موږ او تاسو په کلونو روحي کار کړی دی. بل دا چې د موږ او تاسو روحي او ذهنیت یې داسې جوړ کړی، بل عقدې شوي دي د طالب د خاطره، چې طالب د دې دښمن ځان ته، یعنی دی ته طالب دښمن معرفي شوی دی، طالب د عقدې د خاطره چې هغه باید پیشرفت ونه کړو، پاکستان بالا پې بولي او دا طالب ورته پړي وي. نو همدغه یګانه علتونه لري. چې جنگ په خیر ده، زه دا 15 میلیونه نه د 10 میلیونه ما تاسو سره ومنل، په شمول د ما دا سر دی حاضر ده او جنګیږو او دا جنگ می خیر باندې وبللو. غږ رسول تر نړیوالو دروازو پورې زما ستا مسؤلیت نه دی، دروازې پورې ورسو، ټک ټک لیک کوي دلته، خو به کوم اساس ته د غږ نه وباسي. آیا داسې یو زور موږ نشي کولی په یو اتفاق سره نړۍ ته وښایو؟ آیا داسې نشو کولی؟ ته چې وتلي دي د افغانستان ده په یوه عقده وتلي او دا شړل شوي دي دا ځوانان، دا عقدوي برخورد کوي د افغانستان د خاورې او د خلکو سره، عقدوي برخورد کوي. د عقدوي برخورد په مقابل کې دوی د غږ خاموشه پاتې کوي، نه اوچتې وي، او دا ډېر ښه دی. د موږ او تاسو په خیر دی چې باید غږ اوچت شي او تر څو هغه د جنګ اصول تعریف شي، ورته وښودل شي چې اجازه د جنګ وي، دوسه جنګ که ماشومان او ښځې او کورونه او دغسې جنګ که نه، هغه د جنګ اصول او قوانین دي خپل، هغه باید ورسره د نړیوالو د خوا نه په دی باندې هغه شي وضع شي، ورته وویل شي، او دا ډېر مهم دی چې د غږ اوچت شي. خو بدبختانه چې ما مخکې هم د خبره وکړه چې موږ عقدوي برخورد کوو او دا ښه نه دی، دا د موږ تاسو په خیر نه دی. په داسې وخت کې اوس د موږ دښمن تعریف شوی دی، د هغې څه چې څنګه جنګ غواړو باید هماسې جنګ مخکې یوسو. خبره داسې ده، ګورئ نړیوال مونږ تاسې وینئ د دغو حالاتو د شرایطو سره چې مخامخ یې هر څه ګورې، رابسو کوم یو چا نوبت ده انوره کسانو ته جاند او امپراتور ته جاند او امپراتور راغلی ده، زه نه غږېږم هېڅ خبره نه ازاد باسه مایک خلاص کړئ. موږ خو دونه ډېرې خبرې وکړې، نور ستړي شو خدای. جانه ستړی مه شې، ستړی مه شې. ازمون وروره څنګه یې؟ په خیر یې؟ ښه یې، په خیر یې، ښه جوړ یې. څنګه شو جنګ او کوم ځای ته ورسولو؟ د چا په خیر به وي، وشي جنګ ونه شي. که څوک هم ورته پرېږدي ووره د وخته یې سره داسې راټول کړلو چې ټول راباندې راټول شو. دغه ننګیال ورورو بیخي خبرې ته یې وخت نه راکړ. دا موږ او تاسو چې دا رکېټات روزل شوي وي، د ده خو ټولو هدف دا و چې شهیدان شي، نو دا به چېرته شهیدانېږي؟ هو دا هغه خبره ده وروره. نو انشاءالله په وخت به کار ورته کېږي که خدای کول، خو زه وایم ازمونه ښه داسې یو کار باید ونه شي چې د احساساتو نه کار واخیستل شي او د دو په ځای چې ګټه یې ډېره وي تاوان یې زیات ووي. نو ځکه موږ ځپل شوي یو په 20 کاله 40 کاله موږ په جنګو کې تېر کړي دي. نو داسې یو کار ورته وکړو په خیر چې یو اول ملي یووالی جوړ شي موږ او تاسو ترمنځ. دښمن هم تا خبره معلوم دی او د دښمن ته په یووالي باندې کار وکړو، نه دا چې ته جمهوریت یې ته امارات یې زه په قصه کې نه یم او دی دې خپله وګټي او پلانه یې دې راشي پلانه یې دې وشي.
نو که په یووالي باندې کار وشي زه وایم اتوم جدا او یووالی جدا دی. نو ښه خبر دا ده چې موږ تاسو اول په خپل منځ کې یووالی پیدا کوو، بیا به دښمن ته انشاءالله خامخا موږ ضربه ورکوو. سرخوړلی یووالی خو هېڅکله هم رامنځته کېږي نه. زموږ افغانانو یوازینی ضعف همدا دی چې یووالی دا خبر ده که چېرته موږ عقدې وپالو نو بیا هېڅ امکان نه لري چې موږ په عقده باندې روان وو. چې زه د وخته ما دغه ننګیال ورور نفیسه خورو ما د ملت خبر کوله، دی ما ته د بل ادرس نه راتلو او ما ته وایي چې ته په جمهوریت کې بیخي نه غږې، په امارات کې وخیژه. ازمونه وروره داسې امکان لري چې ټول هغه خاورې په یو طرف زه واچم. زه ورته وایم چې زه ملت یم، زه تا هم ځورولی یم. مثلا دې خوا چې د اوس مشکلات راته جوړېږي، مثلا مکاتب دي، پلانی دي په دې هم نیوکه لرم. دوی وایي چې نه په جمهوریت کې صحیح سره بحث نه کوو. که دې فکر و هلته ما ورته ویلی چې ما ورته ویل چې ورور صحیح سره بحث نه کوو، هېڅ ګټه نه کېده چې په دې کې خوابدیوالي راځي. دوی د دې ته نه ګوري، دوی اوس هم هغه شخصي ګټو پسې ګرځي، په هغو ډلو ټاپلو پسې ګرځي. دا حالات وګوره، دا شرایط وګوره، دا کیسې وګوره، د خپله فکر وکړه. ننګیال ورور بعضې مزه خبرې یم، دغه وظیفې یې لرلې. ګوره نو دغسې خو نه کېږي چې ټول وخت په 20 کاله تا بس نه شوه، 15 کاله یې ووتلې، ته پسې تا په جمهوریت کې توپ دې جوړ کړی، ما ته د مزایل لکه د ایران جوړ کړي. 20 کاله خو په تا کې ښه منو په جمهوریت کې. تا څه وکړل؟ دا خلک هغه دي تر امریکا پورې ورسول. دا قسم مې دې په خدای کې که دغه امارت نه وي په ژوند به ولې کې امریکا ته تللی وای. دا خوشحاله په دې دي، خالي دلته راځي منافقت کوي. دا څه نه پېژنم وروره. د که د وطن دپاره رښتیا د وطن دپاره په اخلاص کې وای، د ما په دردېدلو میندو خویندو نن د زړه درد کوی، قسم په الله کې د خبرې نن ماته کړې وای. ولې دا یې خپل عقده پالي، خپل ما ته وایي ته مه غږېږه. نو چې زه نه غږېږم زه ملت یم، ته ما په سر وایي تا جمهوریت په ټول وخت زه نه غواړم. داسې خلک مې اول نه خوښېدل. ګوره بعضې حقیقتونه دي چې تر اوسه مې نه ویل، خو پس دوی وایم. زه کابل ته تلم، زه خو یو ملکي سړی یم، زه په پښتو قسم په الله که غږېدی شوی، دا قسم مې درته واخیستی. ما په پښتو ما ته کنځلې شوي. نو زه داسې جمهوریت څه کوم چې د ما هېڅ حقوق نه وي پکې معلوم. 2 نفرو ته حقوق ورکوي، د نور ملت نه دی. خیر، په هر صورت باندې موږ نن په نظامونو باندې نه غږېږو، نن موږ د ملت د حل لارو باندې غږېږو. دغه ورور مې چې راغلی دی، نه پوهېږم دا نوم یې څه دی. ستړی مې شی، په خیر راغلی. دا پروفایل کې سلامونه احترامات ټولو ته. که دا لایف څوک ویني او که دلته فاسه ناست دي، ښاغلی ننګیالی اول خو د هېڅ د توهین حق نه لري، صرف خپل نظر ورکوه. ته یو چا ته چې په امریکا کې که هر شي چا ته توهین حق نه لري، پوه شوې؟ چې چا ته ویل چې تر امریکا یې ورسوه ته پرانیزي، ته م ولا قسم په خدای د میدان په دروازه کې ولاړ وې پرې یې نښودې. یو دویمه خبره زه یو خبر تاسو ته کوم ښه ښاغلی نفیسې ستاسو لایف دی، زه نه غواړم چا ته مخامخ توهین وکړم. ننګیالی ما خبره مه راغورځه، واقع د زما وخت دی. ګورئ زما تر مخه تاسې تللي یاست، زه په میدان کې خلکو ته ورپاتې شوی یم، زه 6 میاشتې ورسره بندي شوی یم. زه د زابل په دښتو کې نیولی یم، زه د زابل په دښتو کې ورپاتې شوی یم. زما نه در مخه تللی وې قربانه. زه خو راغلم، زه خو راتللم، که سقوط وی که نه وی زه راتللم. صحیح شوی. بله خبره داسې ده چې هېواد کې دا نه کېږي چې نیول هله دلته یې ووښته او هلته پرې روان دي، نه څوک په چا روان دي. ورو دا وشته چې کېږي، نن سبا ټکنالوژي ده، نن سبا تعلیم دی او په دې باندې دا شیان کېږي. لږ ځان هوښیار کړئ. 300 کاله مو کېږي چې په دې خاوره حکومت کوئ. په 300 کاله کې تاسو ماته یو تاسو دا ښځې او دا نشل ته ناست یو ماته وښیوئ چا څوک نه دي وژلي. یوه نه مو سترګې ایستلي، د بل نه مو غوږونه پرې کړي، یوه ورور بندي کړی، بل ورور راپاڅېدلی د پاچاهي دپاره بل شی کړی. اخر موږ کله هوښیارېږو؟ دا اوس مو په دفترونو کې مطلق بې تعلیمه خلک ناست دي، ته کمپیوټر ته یو سړی کېنولی چې هېڅ باندې نه پوهېږي، مګر ته وایې هغه د دې نه اسلام آباد ولي. واوره نور د خیالات نه راووځئ، حقیقت ته راشئ، تعلیم وکړئ، علم حاصل کړئ. علم نن سبا د علم دور دی، دا د خیالاتو د وایي خبرو دور نه دی. تر څو به سترګې پټوئ، تر څو به خیالي بحثونه کوئ او زه به تا ته لکۍ وایم ته به ما ته وایې، تر څو به د بهرنیانو په خبرو باندې چلېږو، تر څو به مو ځوانان د هېواد تعلیم یافته ځوانان خارج ته ځي او مسافر کېږي به. ته وګوره په دې مرزونو کې د تا د هېواد ځوانانو سره څه شروع دي، دا د فقر نه ځي.
په زرهاو ښځې په هېواد کې په سوال د ناستې دي، خلک د غریبۍ سره مخ دي، بیکاري ده. دا د چا لامل ده؟ دا د چا دا ایما استاد لامل ده، ایما استاد لامل ما او تا د لا ته چې اقرار کوي ته چې په دې هېواد کې 20 کاله 21 کاله حاکم وې، تا د دغه ولس د دې زمینه نه کړه مساعده او دلته بیا راځي. دا ولس واقع ده دا ولس همدغه ګوره واقع ده. دغه هېواد چې 20 کاله واکمنو، دا وچې تعمیرونه ونی، دا بنګلې چې ویني، دا د خلکو څه چې موټرې ویني، دا ته چې دا آبادیانې ویني، دا همدغه 20 کالو برکت دی. ولې په سترګې پټې؟ دا همدغه 20 کالو کنډواله وه تا مجاهدینو خو د جهاد مجاهدینو خو د انډیواله ټول یو وشتلی او بل وشتلی او ټول کابل یې نه وړاند کړی، له سره جوړ نه کړه، ټول ننګرهار او ټول خالونه له سره جوړ نه کړل. نه ته بیا لاړلې ولې ګورې یو خبره د یو ورور جانا تاسې دواړه ګورئ ستړي شوي یو. دا پیسې لا همداره ده چې تعلیم وکړي، علم وکړي. چې علم ونه کوي قسم نو په علم باندې تر څو چې ما ته غوښه علم صحیح ده. نفسات زما خبره واورئ. تعلیم به وکړي، تعلیم خو یې وکړي او خو لاړلې د وطن لاړلې، تعلیم څه ګټه وکړله؟ نه تعلیم خو ګټه کوي بېشکه چې تعلیم مو په مخ باندې پارسۍ باید یې زه دغه ورته وایم چې دا تعلیم یې وکړي، هغه چې لاړلې هغه عجب کړله څو قرآن بیا راشي په مخې کېږي، په دې باندې بحث نه کوئ. اوس په دغه میدانوي کې تا رادار شو دی، تاسو پرېښودل. لږ صبر وکړه مراد کا لږه ته چې په دښتو کې ګرځېدلی خو دغه دې حال دی اوس. نه خیر دی، دا فردي توهین مه کوئ، هیله کوم واقعیت زه په دې خفه کېږم. اقبال صاحب د تا قربان شم، ماته یو دقیقه وخت راکړئ. نفیسه جانې تاسو ټولو دوستانو خبرو ته د زړه د تله سلامونه وړاندې کوم. ننګیال صاحب مې سهار هم واورېده، اوس یې مه اورمه. ورېښه یو د 20 کلن نظام، دا د تېر 20 کلن نظام د ټولو نه یوه لویه لاسته راوړنه دا ده چې د ننګیال په شانتې اشخاص د نفیسې سره په براډ کې ناست دي، او دا د دې تېر 20 کلن نظام تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده چې ننګیال صاحب نن د دغې ایپ نه استفاده کوي او د په یو ټکنالوژي باندې ځان عیار کړی دی، راغلی دی د دنیا د هر ګوټ د خلکو سره خپل نظر تبادله کوي. فکر کوم چې دا تر ټولو یو لوی او ستره لاسته راوړنه ده چې دا د دې 20 کلن نظام نه مخکې دا اوسنی پیلي کوم نظام چې دی، یا د په اصطلاح باندې د پوځ یعقوبي ملیشه 15 کاله مخکې حاکمه وه، دا په افغانستان کې دا لاسته راوړنه نه وه. یا دغه نن چې کوم نظام په دې 15 کالو کې په افغانانو باندې راتپل شوی دی، د 20 کلن نظام تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه دا ده چې د نفیسې سره د ژوند خپل ملګری د دې 20 کلن نظام د برکت له وجې ټاکل شوی دی، او دغه نفیسه چې نن د کور دپاره د عاید کومه منبع جوړه شوې ده، دا د دې 20 کلن نظام لاسته راوړنه ده. هم دا ذهني شکل باندې او هم دا په فکري شکل باندې عیار شوې ده. 20 کلن نظام دا آماده کړی ده او دا یې تر ټولو لویه لاسته راوړنه ده. نو ښاغلی ننګیال صاحب که تاسو دلته ناستې او په دې باندې خبره کوئ، نو دا ته چې په کوم ځای کې نظر تبادله کې او په کوم ایپ کې ته لګئ اخته او استفاده ترې کوي، دا د دې 20 کلن نظام لویه لاسته راوړنه ده چې ته د انسانیت په چوکاټ کې د دنیا سره په انټرنیټي شکل باندې وصلي راځي او ته د دغې ایپ نه استفاده کې. راځي یو بله خبره کوو. هلال صاحب خبرې وکړل چې زړه مې ډېر زیات ډک و، په هغه وخت کې راجګ نه شوم، البته باس بدل دی. زه هلال صاحب نه یو پوښتنه کوم، نبیسي دا ورته ورسوه چې هلال صاحب د تا قربان شم، که 20 کلن نظام تکرم کوي، معنا دا ده چې ته په خپلو پرېکړو باندې پښېمانه یو دقیقه اول خو دا دی چې د خبرو نه د تاسې غلطه استفاده مه کوئ، او اول بیا هغه چاپېریال درک کوئ چې چاپېریال کې څه ویل کېږي، څه قسم چاپېریال وي، او هغه چاپېریال کې د یو انسان د احساساتي کولو لپاره څومره لومې اچول شوي وي. دا
دیوه زما د اواز تون ولې اوس جګ نه دی له تاسو سره ځوان رهبر صاحب ولې جګ نه دی ځکه چې دا فضا هغسې مشاهده شوې نه ده که هلال هر څه ویلي وي هلال زه پېژنم هلال زما د ژوند ملګری دی هغه شین جمهوریتی دی شین دیموکرات دی او ښه په ویاړ باندې هغه ښایسته ژوند کوي که هلال هر څه وایي د دغې خلکو د کسته یې وایي په دې خاطر یې وایي چې دا خلک پرې ښه سم وغندي او د خلکو دای ته مجبوره کړی دی چې داسې یو څه ورته ووایي ځکه چې دا خلک په اخلاقو په اصولو په دې باندې نه پوهېږي په دې باندې دوی سر نه خلاصوي چې دا هلال سره چې دا ښځه ولاړه ده او دلته راځي دلته خپل نظر تبادله کوي په جار باندې وایي چې دا مکتب د ښوونځی د پوهنتون د یوې ښځې حق دی په مذهب کې هم دی په پښتو کې هم دی په انسانیت کې هم دی دا مطلب دا دی چې دا ښځه یې په دې باندې قانع ده چې دا مکتب د نجونو حق دی که ښځه یې دلته راځي وایي چې دلته زما په وطن کې وینه تویه شوې ده او د دې وینې حساب موږ غواړو مطلب دا دی چې د وطن د زړه نه دا غږ پورته کوي بله خبر دی دا راځئ تاسو سره دا زه په شرط ږدمه چې دا هر څوک تاسو یاست په وطن داخل کې یو سور حقیقت ووایي چې ویلی شئ که نه تاسې هلال په چی شي باندې ګرمه وایه تاسې هلال په چی شي خاطر باندې راځئ او انتقاد کوي تاسې انتقاد باید ومنئ په دې ومنئ چې تاسې دلته ناستی هغه تجهیزات هغه امکانات هر څه چې تاسو ته درکړل شوي ول هغه صحیح ده چې تاسې پرېښودل زه ټولو ته احترام لرم زه خپله د یو نظامي لور یمه زه خپله یو څوک یم چې زما په کورنۍ کې ډېری خلک نظامیان ول زما په کورنۍ کې ډېری خلک کدرونه دي زه دا نه وایم چې په دې کدرونو باندې زه سترګې پټوم زه ډېرو ته احترام لرم ولې زه هغه یو د اشخاصو ته هېڅ احترام نه لرم چې یوازې په سوشل میډیا کې شور جوړ کړی دی او هغه شور هم د دروغو شور دی کاشکې هغې کدرونه وایي چې ما سره یې دلته په صحیح الفاظو بحث کولی شوی ځوان رهبر صاحب زه تا ته ځکه وخت درکوم ځکه زه پوهېږم چې ته دا بحث په منطقي شکل باندې مخې ته وړې ما او تا سره خبرې تبادله کولی شو که نه زما د اواز تون ځکه نه بدلېږي زه درته منطق استدلال غږولی شم ولې هغې خلکو ته زه د اواز تون ځکه بدلوم ځکه هغوی منطق نه لري هغوی په بې منطقه خبرو باندې اخته دي او ما ته وایي لابیګره اوس زه دوه خبرې کوم لابي وشوک اصلا ګورئ صفای